ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام او نیکی هیله مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د اماراتي ادارو د کارکونکو د ظرفیت لوړولو د پروګرامونو په دوام کې د بلخ ولایت د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ریاست د امر بالمعروف او نهی المنکر ریاست 40 تنو کارکونکو ته یو ورځنی روزاني سیمینار ترسره کړ. دغه سیمینار د کاري پلان جوړونې او د ارزونې لارښوونو د پلي کولو پر موضوعاتو متمرکز و. د بلخ ولایت د اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس مولوی نیک محمد حنفی وایي د روزاني سیمینار د امر بالمعروف او نهی المنکر ریاست د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په موخه په لار اچول شوی تر څو هغوی د کاري پلان جوړونې او د ارزونې له لارښوونې سره بلدتیا ومومي. هدف د دغه برنامې او موخه د نامې دا ده چې زموږ د امر بالمعروف محتسبینو لپاره موږ ارزیابي دغه کوو چې د هغې ارزیابي په عقله باندې موږ دوی ته یو راهنمود پروګرام د ارتقای ظرفیت نیسو او هغې کې د هغو لپاره یو برنامه نیسو چې وروسته هغوی ارزیابي کیږي چې د هغوی لپاره کوم مشکل بیا پاتې نه وي. ښاغلی حنفي همدارنګه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو اماراتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو پروګرامونه هم ترسره کیږي. الحمدلله موږ په د ټولو ریاستو لپاره دغه پروګرامونه د ارتقای ظرفیت او راهنمود د ارزیابۍ دا پلان کې لرو. هیات ښوونیز پروګرام د بلخ ولایت د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ریاست لخوا په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ هم ورته سیمینار د دې ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي امریت اړوند انسټیټیوټونو لپاره ترسره شوی و. د بلخ ولایت په مزار شریف کې د 4مې ناحیې اړوند د فاطمې بلخي لیسې ته څیرمه د یو منار د جوړېدو کار پیل سو. یاد منار د یو خصوصي شرکت لخوا د ښاري ښکلا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه جوړیږي. نور جزئیات په راپور کې. د مزار شریف کاروال حافظ عبدالرحمن احمد د منار د بنسټ ډبرې ایښودلو په مراسمو کې ویل چې ښاروالۍ هڅه کوي د ټولنیزو ستونزو د حل او څلورلارو د ښکلا لپاره په ښار کې مثبت بدلونونه راولي. ښاغلی احمد همداراز وایي چې ورته نورې پروژې هم د ښار د ښکلي کولو لپاره په بېلابېلو سیمو کې دوام لري. یک منار زیبا و درخشان و خوبتر و درستر جور میشه. هزینه ایش تقریبا در بین 12 و 15 لک افغانی هزینه داره. له بلې خوا محمد رفیع چې د منار د جوړېدو مسئولیت پر غاړه لري د دې پروژې د تخنیکی چارو او رغولو په اړه داسې وایي. امروز آمدیم با شاروالی در بخش ساخت و ساز یک منار و همچنین یک چوک با هم یکی کردیم. انشالله در آبادانی شهر مزار شریف یک سهم کوچک خود داشته باشیم. ورته مهال محمد هارون چې د سیمې اوسیدونکی دی وایي چې دغه منار جوړېدل د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمیدو او د ښار د ښکلا لپاره یو اغېزناک ګام څرګندوي. د منار جوړولو اساسي بڼه دا ده چې د ښار په ښکلا کې 100% کې دا ډېره غټه ونډه لري. نو هم د ښار ښکلا برابرۍ هم زینت او تزیین او بل څه رقم چې تاسو ګورئ دننه د اوس فعلا معلومیږي ساحه دلته ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د ښار په کچه د 14 څلورلارو د بیارغونې کارونه روان دي او تمه ده چې دا پروژې ډیر ژر بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. یو روږدی ځوان هلک له 3 کلنۍ درملنې وروسته د معتادینو د درملنې روغتون د مسؤلینو لخوا د بلخ ولایت د سیمه ییزو چارواکو په شتون کې خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. د یاد مرکز د مسؤلینو په وینا بلال په دغه موده کې د جدي درملنې لاندې و او اوس په بشپړه توګه روغ رمټ دی. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې په 40 بستریز روغتون کې د ټولنیزو کارکوونکی محمد عارف وایي چې بلال د 3 کلونو دوامداره درملنې او زده کړې وروسته اوس په بشپړه روغتیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. فامیلشان دریافت شد و اینا در مدت 3 سال تحت تعلیم و تربیه قرار داشتند. اضرار مواد مخدر برایشان بیان شد. در رابطه با حقوق والدین برایشان مشوره‌دهی شد.
په ورته وخت کې بلال چې تازه د اعتیاد له اوږدې ناروغۍ رغېدلی او اوس د ارامتیا ساه باسي او د روغتون د مسؤلینو له هڅو مننه وکړه او ویل چې نوی ژوند یې پیل کړی دی او هیله څرګندوي چې وکولی سي خپل راتلونکی له سره جوړ کړي. 3 سال میشه از خانه درست موندم، شفاخانه گرفته بود، صحتمند سالم شدیم، غذای ما سر وقتش میداد، درس مکتب تمام چیز بود اینجا. په همدې حال کې د بلال پلار رحمت الله د روغتون مسؤلینو او د اسلامي امارت د چارواکو له هڅو او همکاریو څخه ستاینه کوي. از امارت اسلامی افغانستان با ما پیام آمد که از دولت مزار شریف در شفاخانه 40 بستر نوجوانان بچه بستر است. به اینجا آمدم، شکر خدا بچه‌م صحت سالم بعد از تسلیم شدم. یک سپاسگزاری دیگه از بادم از دکترای صاحب، از رئیس صاحب شفاخانه تشکری میکنم. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې د معتادینو د راټولولو او درملنې لپاره پراخ هڅې کړي دي او سلګونه ځوانان له درملنې وروسته خپلو کورونو ته استولي دي. د بالخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه وخت. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.